سرنگی چه زمون سڑے پا دینی او د شریعت پا احکام باندې مکلف ته چې دی به منځ کوي، روجه به نیسي، زکات به ورکوي چې کله مالداري، ایمان به راوړي، خدای به مني، رسول به مني، آخرت به مني، جنت ته به ځي، او که ګناه وکړه دوزخ ته به ځي. داسې ښځې دی. ښځه به منځ کوي، روجه به نیسي، که مالداري، حج به کوي، زکات به ورکوي، جنت ته به ځي، او که ګناه وکړه دوزخ ته به ځي. الله به مني، پیغمبر به مني، آخرت به مني. په دې ټولو احکاماتو کې تقریبا سړی او ښځه دواړه یو بل سره برابر دي. سړی چې څنګه دین زده کوي، ښځه به هم دین زده کوي، او سړی چې بل ته دین ښیي نو ښځه به هم بل ته دین ښیي. او مونږ چې څنګه د خپلو هلکانو اصلاح کوو د دین او د اخلاقو، دارنګې د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو او د خپلو ښځو به هم د دین او د عقیدې اصلاح کوو. دا قانون دی وروڼو. اوس ښځه کې نسبتاً په زنانو کې د سړو په نسبت باندې برایه او د ګناه څیزونه زیات دي. او دا ولې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما د خپل ځان نه پس د سړو په حق کې ډیره خطرناک او د ضرر چې کومه فتنه پرېښې ده نو هغه ښځې دي. ښځې د سړو په حق کې لویه فتنه ده او لوی ضرر دی. دومره د سړو دپاره د ضرر او د خطرې بله فتنه نشته کومه چې ښځې دي. دا زه نه وایم، دا د دواړو جهانو مبارک سردار وی. یو څو جرایم دي د ښځو، د هغې ذکر هم درته کوم او د هغې د اصلاح طریقې هم درته ښیم. لکه یو لوی نقصان، لوی جرم د ښځو ناشکري ده. په سړو کې د ښځو په نسبت ناشکري کمه ده او په ښځو کې زیاته ده. او د هغې بدله یو دوه مثاله د شریعت په رڼا کې درکم. یو مثال یې دا دی چې حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل وی ما ته الله دوزخ وښو او په دوزخ کې مې په زیات تعداد کې ښځې ولیدې. وی دا صحیبه ولې؟ وی بکفرهن دا ناشکره دي. نو صحابه ته تپوس کوي یکفرن الله، دوی د الله ناشکره دي؟ نو حضور پاک وفرمایل یکفرن العشیر، دی د خپل مرګري د خپل خاوند ناشکره دي. او حضور پاک مبارک په خپل یو مثال ورکوي وی لو احسنت الی احداهن الدهر، وی که ټوله زمانه دې ښځو سره ښه سلوک کې، ډوډۍ م وله راوړې، میوې م وله راوړې، او د جامې او د پیزار غم م وله کې، ټوله زمانه کور دې م وله جوړ که، او چې پلار کره د خولې ټکې د خولې نه نیوتې په مخه دې رسولې، او ډاکټر معمولی په سر خوږ شي نو ډاکټر لی په منډه ځغلی، نو ټول عمر ورسره ښېګړه کې، ثم رأت منک شیئا، داسې لږه غوندې غلطي در کې ولیده. شیئا دا طالبان پې پوهېږي دا تنوین د تقلیل دپاره دی، لږه معمولي غوندې داسې پوټینۍ غوندې غلطي در کې صحیح کړه، نو دا څه وایي؟ دا نه وایي چې خیر دی که دا غلطي وشوه، ته خو ما سره د ما د سر تاج یې، ما له ډوډۍ راوړې، ما له د کور جوړ کړی دی، ما له د اوبو خوراک انتظام کې، نه چې دونه غلطي در کې صحیح کړه پوټینۍ څه وایي؟ وی ما رأیت منک خیرا قطو، اے سړیا تا نه خو ما چرته هم خیر نه دی لیدی، او یې ښه روز مې دنه نه دی لیدی. دې وخت کې سړی وایي چې دې بلا سره څه وکړم، ښه مضبوط غوټن پورته کړه. داسې ده که نه ده چې دا جامې دې د پلار د کوره راوړي دي، او دا چې کومه ډکه شوې ډوډۍ دې وخوړه دا د کوم ځای نه راغلی وه، او دا پیزار دې د چا په خپو کړی دی، او دا چې کم کور کې اوسېږي دا د چا دی، او دا میوې چې خوري دا د کوم ځای نه دي. خو نه ګورې وروڼو وال د ښځو منه دي، ښه داسې ما خوشطبي د سره وکړه. دا ولې ناشکره دي؟ دا زه نه وایم د دواړو جهانو سردار وی. یا یو دویم مثال یې موره
حضور پاک یو ځای خر بشیر جان د دې غم اخلاص دی دی لا وی مال واده وکړه سړی دا نو لږ په غم اختري چې تم واده دې غم نه خلاص دي که تعالی خو سپېړه چلم نه درځي ناشکري به دی کور ودانې کوي او ورغروالې به په بل بلې د مرۍ نه رانیوي ړانده چې یو بل سره اکثر په جګړه نو یو خپل زوی راونیسي او بل هم خپل زوی راونیسي نظر خو یې نه لګي که دا رده پرمان دی ګورې نو حاصل د خبرې دا دی چې ناشکره دي دې مثال یې واوره حضور پاک مبارک فرمائی لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاتن وی یو گاونډی د بلې گاونډی تحفه او خیرات ته سپک نه ګوري وی اگر که دا یو گاونډی دی بلې گاونډی له د چیلې د خپې د هغه نوک غوښه ولې ونه لیږي او بل حدیث کې زلفا محرقا د چیلې د نوک دا سوځېدلې غوښه دا سوځېدلې غوښه د چیلې د خپې به څه غوښی او چې هغه هم لا سوځېدلي نو کوئی داسې معمولي شی ام یو گاونډی بلې گاونډی له په تحفه کې په هدیه کې ولیږي نو سپک به ورته نه ګورئ نو علما لیکي وی دا حکم سړو ته نه کوي چې تاسو دا سپک به ګڼئ وی ښځو ته وایي وی معلومیږي دا چې دا د گاونډی د خیرات ته او د ډوډۍ ته او د هدیې ته او د تحفې ته دا سپک دا سړی نه ګوري دا ورته دا ښځه ګوري ښځه کې دا یو صفت شته دی څه پخ کړي دي او دی څه راوړل او دی سنګ ترکاري پخ کړې ده دا دې خاوند ته ښیي چې ګورې د پخولو والا چل صرف ماله راځي دا بل چاله نه ورځي دا ناشکري ده په ښځو کې د خاوند ناشکره د خواښې ناشکره د مور ناشکره د پلار ناشکره دا ناشکري ده دا پکې یو عیب دی حالانکه داسې بیبیان هم تېرې شوي دي چې هغوی به په دې کې د ډېرو سړو نه او د ډېرو خلکو نه په شکرۍ کې مخکې دی اوس نبي علیه السلام فرمایي وی ښځه به د خاوند تابعداري کوي یو حدیث کې راځي وی که ما حکم کولی چاته یو انسان ته چې بل انسان ته دې سجده وکړي سجده ما سوا د الله نه بل چاته منه ده خو که ما دا حکم کولی یو انسان ته چې د بل انسان سجده دې وکړي لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن نو ما به دې ښځو ته حکم کړی چې خاوندانو ته سجدې ولګوي دومره د خاوند حق دی په ښځو د حضرت ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي دوه یو بیبی یې ده بیبي ساره څنګه چې ابراهیم علیه السلام د وطن نه بې دخله شو د نمرود د علاقې نه نو دا بیبي ساره هم ورسره د وطن نه راووته دوه کسان ورسره وخه دا بیبي ساره یې د تره لور ده او یو ورسره خپل وراره لوط علیه السلام دا ورسره او هجرت یې ورسره وکړه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل مور پرېښود او پلار یې پرېښود او خپل رونه او تربوران هر څه یې پرېښودل دارنګې بیبي سارې هم دا هر څه پرېښودل د خدای په نوم یې هر څه قربان کړل که بله ښځه وي وی به چې ښه زه ستا ښځه یم او ته مې خاوند دی نو که دلته په دې عراق کې اوسېږې در سره به زه خو تا له مور پلار دی له نه یم درکړی چې تا سره دې په وطنونو پیاده سفر یې کوم او لږه تنده دې تېروم او در سره ګرځم نه ورسره په پیاده سفر روانه شو ګوره الله احسان کوي کم زنانه ده او که نارینه دي چې خپل ژوند یې الله ته وقف کو او ځان یې خدای ته وسپاره نو خدای څوک نه ضایع کوي ان الله لا یضیع اجر المحسنین چې کم نیک انسان دی د هغه اجر خدای چته هم نه ضایع کوي دا الله سره هر څه لیکلي دا موږ د انسان ښېګړه ضایع کوو خدای پاک د انسان ښېګړه او د چا نیک اجر چرته هم نه ضایع کوي کومه نیکي چې دی بنده سره وکړه بعضې سړی وایي که نه وایي لکه نیکي کوه په کندو کې سنبالوه دا بنده به دا نیکي یېلی کې خو الله نه یېلی الله به د هغې اجر دله خامخا درکوي په دنیا کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي لاړه بیبي ورسره او تاسو به واقع اورېدلي امام درته کړې ده په لاره یو بل ظالم بادشاه و هغه ته څه د ګناه مطالبه وکړه دې بیبي نه چې د ګناه مطالبه وکړه هغه ته د ابراهیم علیه السلام حقانیت معلوم شو نو ابراهیم علیه السلام وله خپله لور بیبي هاجره ورکړه
نو ابراهیم علیہ السلام سره دواړه بیبیان روانه شو، بی بی سارا او بی بی هاجره. نو دا موجوده چې اوس کوم ځای کې بیت المقدس دا د شام علاقه و دلته راغله. نو د دواړو بیبیانو په منځ کې روانه راغله. دوه بنې یو ځای ژوند تېرول دا آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار. یو جنت هغه ځای دی چې سړي سره پکې زیاتې بنې ژوند تېرولی شي. هم چې مونږ چېته دا ذکر راشي پکې چې جنت کې به سړي سره دوه یا ښځې به دا طالبان مونږ له چټ راکړي مونږ دوه نشو سنبالولی، دا دوه یا به څوک سنبالي په جنت کې ښځې سنبالول څه اسانه خبره خو نه ده. د قلبې غوان به سنبال کړي خو ښځې نه شي سنبالولی. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی نه دا خیرت دا جنتیانو زړونه به که قلب رجل واحد د یو سړي دله په شانتې وي، لکه د یو سړي په اړه کې اختلاف نه، دارنګې د دې په منځ کې لا تباغض ولا حسد، نه به یو بل سره بغض وي، نه به یو بل سره حسد وي، او نه به یو بل سره دشمني وي. خدا د جنت حیثیت دی، د دنیا نه دی. ګوره دنیا کې دا جګړه شته، د زوی او د پلار په منځ کې راځي، د ښځې او د خاوند په منځ کې راځي، د مور او د لور په منځ کې راځي، د دوه ورونو او دوه خویندو په منځ کې راځي، د بنو خو خامخا راځي. جګړه جوړه شوه. بی بی سارې قسم وخوړ ابراهیم علیه السلام ته، وی یا به دا ما سره یو ځای اوسئ او یا به دا لرې که او یا ما لرې که. او د بی بی هاجرې له خدای زویم ورکړی اسماعیل علیه السلام. نو د دې په زړه کې نورم داسې لږ بغض پیدا شو ورسره چې زه زړه ښځه یم د ده او زما زوی نشته او د ده زوی شته. داسې وشو د دې بیبي زوی شته. نو قسم یې وخوړه یا ته ما لرکه او یا دا لرې که. نو ابراهیم علیه السلام چې به کم کار کو، پیغمبر هر کار د الله په مشوره کوي. نو رب العالمین سره مشوره وکړه. الله وی داسې وکړه چې دا کشره بیبي د هاجره او د دې دا زوی اسماعیل دا دواړه راواله او زه درته لاره ښیم یو طرف ته یې بوځه. نو دا کشره بیبي او دا بچی اسماعیل علیه السلام دواړه را روان کړل او موجوده چې کوم ځای کې بیت الله دی د دې بیت الله خواله یې راوسته. او دلته یو غټه اونه وه، اسم نور شاړه ځمکه غټه اونه وه، نه اوبه وې او نه نهر او نه کوي. د هغه اونې لاندې د خپله بیبي کشره بیبي هاجره او د هغې هغه ماشوم بچی کېنول. لږې غوندې اوبه یې ورسره په بتکي کې هغې ورته کېښودی او لږ غوندې ورسره څه ستوان متوان کجورې څه سامانو په یو رکوټې تیلې کې هغې ورته پرېښودل ابراهیم علیه السلام ته. ګوره د ښځې تابعدارۍ ته چې د ابراهیم علیه السلام ته روان شو، نو دا بیبي هاجره ورپسې شوه. نو ابراهیم علیه السلام هم ګورې صابر او ډېر زیات صبر و پکې. ان ابراهیم لأواه حلیم. قرآن شریف کې الله فرمایي اواه هغه چاته وي چې هر وخت خدای ته جاړي او آه کوي. او حلیم معنا صابره. حلیم هوښیار ته مو یو صابره ته مو هوښیاره مو صابره مو. نو چې دې ته روان شو علما لیکي دا اوس چې کوم خوا د باب مروه د علاقه د باب مروه باندې مخامخ دی. پخوا به ورته چپر بازار اوسې روان کړی دی. د معلات طرف ته کم چې د مکې مکرمې قبرستان دې طرف ته روان شو. دا بیبي ورپسې ده او ورته وایي ته چېرته دی او موږ د چا ته پرېښود. نو دې خو ورته غږ نه شي کولی. که ورته مخ راړئ نو کشره بیبي ده، ځوانه پیغله او ماشوم بچی دی، نو جړا وله ورځي نو غږ نه کوي. نو دا بیبي یې هوښیاره وه، د دې لمن نه یې کلک رونیوه. وی چېرته هم پرېږدې غږ نه کوي. اخره کې دا بیبي ورته وایي الله امرکه، وی تا ته خدای ویلی دی. هغې ته خو پته وه چې د ما دا خاوند بغیر د الله د حکم نه بل ټک نه کوي. نو ابراهیم علیه السلام ورته سر داسې وښوده، مخ یې ورته روانه نه. نو بیبي فورا لمن پرېښوده. وی اذن لا یضیعنا، وی خدای به موږ نه ضایع کوي. ګوره یقین د بیبي څونه مضبوط او پخته دی، موږ به خدای نه ضایع کوي. زه په مخه دی ښه. نو ابراهیم علیه السلام نو چې روان شو یو غر ته وخت. ګورې دا ډېر ګران کار دی، دا داسې ازمایښتونه لري خدای ساتي. قسم دی موږ معمولي ټوخ را باندې راشي څومره فریادونه کوو، یا معمولي غوندې څه تکلیف را باندې راشي موږ څومره چغې وباسو. واقعي موږ نه وي د ټینګې، موږ هغه وجود او هغه استقامت نه لرو کوم استقامت چې د پیغمبرانو د هغې د بیبیانو د هغې د بچو موږ کې هغه نشته.
نو یو غر ته وخته ابراهیم علیه السلام، نو پروردگار ته مخ واړو او چغې کړې الله ته، او سوای ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله ورته ویلو چې دلته زما یو کور دی، نښې شته، دا به پې باندو مخکې نه پې کړم. خدایه ما خپل بچي پرېښودل ستا د یو پاک او عزتمن کور په مخ کې. ربنا لیقیموا الصلاة، خدای عبادت لګولې ستا د کور خوا کې چې دي دلته عبادت وکړي. فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، خدای څوک ورته چاړه ورته رامایل کړي، څوک خلک وله راوله. خدای دی به یوازې څه کوي؟ ورزقهم من الثمرات، او خدای د میوو په شکل کې روزي ولا ورکا چې ستا دوی شکریا ادا کړي. نو ګوره بیبي هلته صبر وکړه، هغې بلې بیبي هملته قرباني ورکړې وه د خپل خاوند سره چې د عراق نه د خپل خاوند سره سفر وکړه او پیاده مزل یې ورسره وکړه او هجرت یې وکړه د عراق او د شام په منځ کې څومره مزل دی. دواړو قربانۍ ورکړې، دواړو بیبیانو له د خاوند د تابعدارۍ او د الله د حکم د پوره کولو صلې رب العالمین ورکړې. څنګه یې ورکړې؟ دې له خدای اسماعیل علیه السلام ورکړ، او خدای پاک د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د بیت الله نقشه جوړه کړل. بیت الله په خدای جوړ کړ. هغې مشر بیبي له خدای پاک حضرت اسحاق علیه السلام ورکړ، هغې لم خدای غسله خدای پاک ورکړه، او د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په لاس باندې خدای بیت المقدس جوړ. یو زوی ورسره لګیا دی کار کوي بیت الله جوړیږي، هلته بل زوی ورسره لګیا دی کار کوي بیت المقدس جوړیږي. او هغې زوی له د دې زوی په اولاد کې خدای د دواړو جهانو مبارک سردار پیدا کړ، د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې، او د هغې زوی په اولاد کې خدای څوک پیدا کړل؟ د هغې زوی نه خدای پاک یعقوب علیه السلام پیدا کړ، د یعقوب علیه السلام نه خدای پاک یوسف علیه السلام پیدا کړ، او د هغې نه خدای پاک څومره اولاد کې بلا په سوونو زرګونو پیغمبران پیدا کړل. دا ولې بیبي نیکه ده، صالحه ده، پاک دامنه ده. کومه ښځه چې نیکه ای صالحه ای پاک دامنه بچي به پاک دامن لویږي. یو مثال دله در کوم، د دې نږدې ملک د افغانستان مثال در کوم. یو تاریخ مې کته، په افغانستان کې یو بادشاه تیر شوی د امیر عبدالرحمن، ویره د نیکو د هغه نوم امیر دوست محمد نوم و. د دې امیر عبدالرحمن نیکو امیر دوست محمد نوم و. نو هغې امیر دوست محمد لښکر ولېږه د یو علاقې د جنګ لپاره، او خپل زوی شهزاده هغه جرنیل کوله، امیر دوست محمد هغه ولا جرنیل کو، فوج یې ورکړو د په پلان کې علاقه باندې دشمن په مونږ حمله کې لاړ شه، د هغې مقابله وکړه. دوی لښکر یې ورکړه. دا د امیر دوست محمد زوی چې کوم شهزاده دی، دی لاړ مقابلې له. چې مقابلې له لاړ، اطلاع دا راله د سی ډي پولیس والا چې ستا هغه زوی چې دی د امیر دوست محمد ته دا اطلاع راله چې ستا زوی شکست وموند او راوتښتېد، او بلا فوج یې مړه شو او علاقه یې پرېښوده دشمن ته. او د امیر دوست محمد وی کور ته راغی او دی ناست ډېر زیات پریشانه دی. نو ښځه ورته وی سړیه ولې پریشانه؟ بادشاه سلامت وی پریشانه په دې چې هغه زوی دی د دشمن نه راوتښتېد او بلا فوج هم مړ شو او دشمن بلا علاقه ونیوله، او د زوی دې پته نه لګي چې زوی به د سنګ کم ځای ته راتښتېدلی او کم ځای به یې او کم ځای به نه وي. دا ښځه ورته وایي چې بادشاه سلامت زما زوی فتح مونتی ده، زه درته وایم چې زما زوی فتح مونتی ده او دشمن له شکست ورکړی دی، زما زوی راتښتېدلی نه دی. وی ټول سی ډي رپورټ دی او د خفیه جنسوپ رپورټ دی چې زما لښکر راوتښتېد او د دنیا لښکر مړه شو، او ټول وایي چې هغه زوی دې راوتښتېد او ته دلته په کور کې ناست یې، څه نه خبر نه ورته وایي زما زوی ګټه مونتی ده او فتح یې مونتی ده. وی ښه ستا رپورټ هم دی او زما هم دې پته به ولګي. ښځه ډاډه ده، تکړه ده چې یو څو ورځې تېرې شوې نو بل رپورټ راغی، وی فتح یې ومونته، دشمن باندې فتح ومونته او دشمن یې ومو، او ستا زوی چې دی هغه شهزاده هغه سپه سالار هغه جرنیل کامیابي ومونتله. راغې ښځې ته کېناسته، وی ښځې هغه زما رپورټ خو واقعي غلط و، زما ټول د حکومت رپورټ غلط ثابت شو، تا ته د اطلاع چا درکړې وه؟ وی چام نه. نو وی تا بیا څنګه وی چې زما زوی فتح مونتی ده او زما زوی نه دی تښتېدلی؟ ما ته وی دال دته نه ویم. وی نه ما ته به خامخا دال وی، بادشاه دی ښځه ده. ښځې ته وی خامخا بال وی. وی ال دته ویمه خو دا به ځان سره راس کې ساتې.
وی وایا وی خال دا دی چې کله نه موتا یو بل سره یو ځای شو او دا بچې د ما خېټه کې جوړېدل شروع شو نو ما حرام خوراک نه دی خوړلی مشتبه به هم نه دی خوړلی ما دا سوچ وکړه چې زه داسې خوراک خورم چې د ما وینه مکمل پاکوي ولې چې د چا وینه پاکوي او دغه پاکې وینې نه کم بچې جوړېږي هغه به بهترین اخلاق به د هغه جوړېږي د هغه به رزیل اخلاق نه د هغه به خراب اخلاق نه د هغه به بهترین اخلاق وي اعلی اخلاق وي نو مې چې داسې بچې زما وشي چې هغه د بهترینو اخلاقو خاوند دي نو ما 9 میاشتې د دې بچي دپاره ډېر پرهیزونه کړي دي ما منځونه کړي دي ما تلاوتونه کړي دي ما سجدې کړي دي او چې کله تر کمې پورې دی بچي بیا زما د سینې پی خوړل نو داسې وخت په ما نرې تېر شو چې دی بچي له مې پی ورکول د هغې نه مخکې ما 2 رکاته نفل نه کړی دې ته مور وایي زه به لاړم ما به اودس وکړه اودس نه پس به مې 2 رکاته نفل وکړل نو ستا دا شهادت زوی مې بیا هغې نه پس سینې ته واچوم او چې دی به بیا کله په جړا شو په یو پسې نو بیا به ما اودس کوم ما به 2 رکاته نفل کول او بیا به مې پی ورکول نو چې کم داسې بچي وي چې هغه پاکه پی وخوري او پاکې وینې نه جوړ شي نو هغه بهترین اخلاق هغه شهادت ته ځان ورنږدې کوي ځان شهید کوي خو تختي نه هغه کې تیښته نه چې تا ما ته و چې زوی دې راو تختید ما وې دا داسې وینې نه دی جوړ چې دا دې را تختي دې به ځان وجدي شهید کېږي به جنت ته به ځان رسېږي خو دې به را تختي نه د باندې ما حلاله خوړلې ده د لپاره ما منځونه کړي د لپاره ما اودسونه کړي دي او د لپاره ما ډېر تلاوتونه کړي دي شته داسې میندې اوس په دې زمانه کې نشته نبی حضرت اسماعیل علیه السلام د کمې مور پی خوړل د بیبي هاجرې نو ځکه ته خدای د دواړو جهانو پیغمبر وروسته پیدا کړه او حضرت بیبي اسحاق علیه السلام د چا پی خوړل د بیبي سارې پی خوړل نو خدای پاک یې په اولاد کې په زرګونو پیغمبران پیدا کړل اولاد کې خدای یعقوب علیہ السلام پیدا کړي او حضرت یوسف علیہ السلام پیدا کړي دا پاکه بیبي چې پاکه ده وینه پاکه ده بچې به نیک لویږي د بهترینو اخلاقو بچې به پیدا کېږي او بیبي چې کله نجسه ده بېلمانځه ده بېلمانځه مونځ نه کوي اودس نه کوي تلاوت د قرآن شریف نه کوي نو بچې به ترې د ګنده اخلاقو پیدا کېږي ښه بچې به ترې چتم پیدا نه شي نو دا مې یو خبره کوله د زنانو متعلق چې زنانو کې یو لوی نقصان دا دی چې دی ناشکره دي ناشکري پکې زیاته ده ته خاوند به شکریا ادا کوي د نعمت ناشکري به نه کوي په ناشکرۍ الله خفه کېږي او په شکریا الله خوشحالېږي دا یو صفت دویم نقصان په زنانو کې څه دی دویم بې ستري پکې ډېره زیاته ده دې زمانه کې تاسو ګورئ ښځې بربنډې ګرځي که نه ګرځي نری لباس مری ښکاري سټ ښکاري د سر ویښته ښکاري لاندې خپې ښکاري پنسي اوچتې کړي لاندې ټولې خپې ښکاري بې ستري په دې بازارونو کې په دې مارکیټونو کې وګوره حیران بشي دا دومره بې ستري ده په ښځو کې دا ټوله ګناه کبیره ده یو ګناه کبیره نه ده د دې خپله هم ګناه کېږي او چې دا کم سړي ورته ګوري د دې ټولو سړو چې څومره ګناه و چې د دې برابر د دې ښځې مه شوه راشه د دواړو جهانو مبارک سردار سوی حضور پاک مبارک فرمایي وی ښځې به هم خوشبو پورې کوي او سړی به هم پورې کوي سړی به کومه خوشبو یې پورې کوي سړی به هغه خوشبو یې پورې کوي ما ظهر ریحه وخفی لونه چې رنګ یې نه ښکاري بوی یې وي بوی پکې وي رنګ یې نه ښکاري رنګ والا خوشبو به نه پورې کوي په مخ به پوډرې او په مخ به دا څیزونه میزونه نه پورې کوي او د ښځو خوشبو یې څه ده ما ظهر لونه وخفی ریحه چې رنګ یې ښکاري خیر په مخ دې رنګ پورې کړي او په تندي دې رنګ پورې کړي او په لاسونو دې پورې کړي خو چې بوی پکې نه ولې ځکه چې دا بوی کوي نو د خلکو هغه توجه ځان ته را پیدا کوي او کومه ښځه چې د کور نه بار وځي نبی علیه السلام فرمایي برقه کې به وځي یدنین علیهن من جلابیبهن قرآن شریف کې فرمایي غټ څادر به په سرې برقه به په سرې هله به د کور نه بار وځي وی ولې ښځه چې د کور نه بار وځي نو شیطان یې خلکو ته راډولی کي استشرفها او خلکو توجه ورته را پیدا کی او سړي ورته را مایل کوي نو کمې ښځې چې په خلکو توجه ورته را پیدا کی او سړي ورته را مایل کوي نو کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې نری لباس یې چولي کمې ښځې چې په داسې حالت کې وځي چې دا داسې شکل جوړ کړي چې ما ته سړي وګوري د دواړو جهانو سردار فرمایي دا زناکارې ښځې دي وایي دا د جهنم خشاک دی د جهنم خشاک زناکارې ښځې
بے ستری پکې ده دی بلایب شو. او دریم لوی نقصان یې څه دی د ښځو دې نه علاوه ناشکري شو او بله بې ستري شوه کوم ته چې بې پردګي وی او بې ستري ورته وی. او بل یې لوی نقصان څه دی هغه دا چې جګړه ماره ده ډېره زیاته غیبتونه ډېر زیات کوي. سړي به ټول ناست دي د ښځو صفت دا ښځې ګڼې ښځې ب ناستي په دې خاده کې او سړي ب ناستي. سړي چې ناستي یو به لګې خبرې کوي ټولې به ورته غوږې ښودي د سړو دا صفت دی. پنځه سړي د شپږ سړي دي یو به خبرې کوي نور به ورته غوږې ښودي. او ښځې چې لس یو ځای شي هر دوه لګې چغې جوړې کړي ځان له دوه بیالې لګیا دي هغه دورې دوه بیالې لګیا دي هغه نورې دوه بیالې لګیا دي هغه نورې دوه بیالې. او څه به وایي څوک به د خواښې غیبت کوي. انګور د چا غیبت کوي د خواښې. او خواښې چې بلې بوډۍ سره یو ځای شي د چې پیزې هغه د انګور غیبت کوي. که ټول انګور ورته لګیا او دا بیخ یې وځي بیخ په دا خدمت که نه خو دې ته نه خپلېږي خواښې ته نه خپلېږي هغه د هغې غیبت کوي. دا قانون دی بس. دا غیبت په ښځو کې لوی مرض دی او غیبت څونه خطرناکه بیماری ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غیبت داسې مثال دی لکه پردی غوښې چې دی خوړی د مسلمان غوښې دی خوړی. او غیبت چې د کوم مسلمان وکړه نو تا خپل ټول قبول شوي ثواب هلته وبخه. دومره خطرناک شی دی. نو د غیبت والا یو جرم او د غیبت والا ګناه دا هم په ښځو کې شته. نورونو ښځو ته به بهترین اخلاق ښایو ښه خخویی به ورته ښایي ښه اخلاق به ورته ښایي نبوي اخلاق وښایي د خپلو. ماسخوتن چې تاسو د کېږئ نو د دین کتابونه ډېر زیات دي خصوصا د مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی زما ډېر خوښ دی چې هغې ته بهشتي زیور وایي او د هغې پښتو کې هم ترجمه شوې د جنتي کالې ورته وایي پښتو کې د جنتي کالې وایي دا راوړی ښځو ته کښېنئ چې هغه ګوري. د ښځو دپاره مکمل دین پکې ځای کړی دی مکمل. او که کمې ښځې له پښتو نه وردي اردو نه وردي نو چې به بې ضرورته خبرې کوي نو بیبي ځان ته ماسخوتن کښېنوه او یې اورېږه دین یو خبره درته کوم دا به هسې زیور ورته قسطوار شروع کړه دروازې ورته لږ لږ مونځ ورته ښایه. ښځو له ګورې مونځ هم نه وردي قرآن شریف تلاوت هم نه وردي. په دې لاره چې ځي چې کوم سپین کاڼي اینې چپ 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 کله به خولې له لاس وړي او کله به تندي له وړي. یا خدایه دا سپینه ګټه د نیک بختۍ هلته چې ته اونې څانګه وړقي چپ 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 په لاره ځي. بیت الله شریف تاسو لاړ چې دا ښځې چې کومې تللي دي هر ګوټ ته یې لاسونه چپ 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 چپ. که حجر اسود ته مخامخ شي خو د ټیک ته حجر اسود نه مخامخ خو چې کوم ګوټ ته چپ 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 او که صفا ته خیږي چپ 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 او که مروه ته خیږي او که چې ته په لاره هغه شیطانان چې کوم د دغه پکې ویني که د هغې ته هم چپ 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 ناپوهه دی. او شیطان پسې کېړی بله وباسي وی دا شیطان دا د ښځو دا ولې دا دین نه غریبانان نه دي خبر اخلاقی نه دي زده او دین نه دي خبر. او کنزل چې کوم کوي زما په خیال چې د پاکستان په ډکشنرۍ کې باغه لغت نه کمی چې دی له وردي تاسې ناشنا لغت راوباسي کنزل مارې پکې بیلې دي. نو دا رونو اوس به راشو الله له څه به کوو اوس دې زنانو سره به څه کوو قرآن له به راشو. قرآن څه وایي یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندان دا د خدای ډېر د مینې لفظ دی. قو انفسکم و اهلیکم نارا ځانم بچ کې د اور نه اور ښځې بچیم د اور نه بچ کې. کلکم مسئول نبی علیہ السلام فرمایي کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته لکه شپونکي له خلکو به پخوا دا ګډه چې لی څاروي ورکړل وایي دا سره وه نو که یو ګډه به ته چې ته شرمخ ماته کړه تپوس به یې ترې کو دا شرمخ د نه ولې دا چې زما دا ګډه ماته کړه. دقه رنګې به تا نه خدای ستا د دې بیبي او د دې خپلو لوڼو او د دې خپلو خویندو تپوس به د نه کوي. نارن د اور نه ځانم بچ کې دا اهل و عیالم بچ کې. کم اور وقودها الناس والحجاره د دنیا د اور خشاک خو ګیس دی او د دنیا د اور خشاک خو لرګی دی د هغې خشاک څه شی دی انسانان او کاڼي دي. علیها ملائکتون داسې فرشتې پې مقرر دي شداد سخت دله دي غلاظ د خولې نه هم سختي دی او د زړه نه لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د خدای نافرماني نه کوي چې رب العالمین ورته څه حکم کوي هغه حکم باندې عمل کوي. نو څنګه چې دین مونږ مکلف یو په دین دارنګې زمونږ لوڼه او زمونږ خویندې
او زمونږ بیبیان په دین باندې مکلف دي. نو نن سبا خدا مونږ د دنیا په تعلیم پسې څومره ګرځو، منډې ترډې جوړې کړي دي سکولونه او 100 کالجونه، او دې ته نه ګورو. ډېر خلک دي چې خپل لوڼه په مخلوط تعلیم والا سکولونو کې داخلوي. هلکان او جینکې یو ځای لګي، هغه سکول کې چې هلکان او جینکې یو ځای سبق وي، پام کوئ چې دا خپل لوڼه خویندې هغې کې داخله نه کړي. او تا په کوم طرف تاسو سر شوي؟ قطعا هغې کې مداخله وي. او دین ورته ولې نه ښایي؟ قرآن ورته وښایي، د قرآن ترجمه ورته وښایي، پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث ورته وښایي، د هغې ترجمه ورته وښایي. په خپله به دې هم زده کېږي، هغې ته به هم ښایي. ماسخوتن ورته یو حدیث یا د جینکو مدرسې په هغې کې داخلې کړي، یو حدیث د دین مسله مونځ ورته وښایي. قرآن ته لږ تېر کړئ، تاسو پته به ورته ولګي چې قرآن صحیح وي او که غلط وي. نورونو دا ګورې، دا مو وایه چې دا یاره خو بس زما سر د تیږې لاندې دی، بل به خپل کار کوي. نه، څنګه چې ستا باندې دین فرض دارانګي په هغې باندې هم ډېر فرض دی. دعا وکړئ الله ته زمونږ نه راضي شي، ته زمونږ نه راضي